سلامونه او احترامات ملګرو، هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، لکه څرنګه چې ما تیر شوي ویډیوګانو کې تاسو ته ذکر کړی و چې زه په یو نوي فارمیټ په نوي ډول تاسو ته فرانسوي د ژبې ویډیوګانې شروع کوم. نو ما د ګرامر ویډیوګانې شروع کړي دي او ورسره مې څه داسې د جملو ویډیوګانې هم جوړې کړي چې هغه جوړوم به او څه مې جوړې کړي دي چې هغه ډېرې مهمې جملې دي او روزمره په ژوند کې زمونږ او ستاسو ته ډېر زیات استفاده کوو او د استعمالولو ډېر زیات ضرورت دی. ما د ملګرو هغه دغه ولیدو چې فیډبیک مې بیرته ولیدو، یعنی ملګري ډېر خوشحاله وو او دغسې ویډیو دغسې د جملو غوښتنه یې کړې وه. نو ځکه زه کوشش کوم چې د هغو جملو ویډیوګانې جوړې کړم چې کومې موږ روزمره ژوند کې ډېر استفاده کوو او باید موږ یې زده کړو. نو نن زمونږ چې کوم درس دی هغه یو څو ډېرې مهمې جملې دي چې ما په ویډیو جوړه کړې ده او تاسو کوشش وکړئ زده یې کړئ او استفاده ترې وکړئ. نو په دغه نوي چې کوم زمونږ د درس فارمیټ دی په دې لړۍ کې زمونږ دا بل یو نوی درس دی نن. نو راځئ چې درس شروع کړو. ما ورته لاندې پښتو کې ترجمه هم لیکلې ده. څه ملګرو پوښتنه کړې وه چې ته ورته په پښتو کې که لاندې ترجمه ولیکئ دا به زموږ دپاره اسانه وي. نو ما کوشش کړی دی او د پښتو ترجمه مې هم لیکلې ده چې تاسو پې صحیح پوه شئ. نو اوله جمله چې کوم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري هغه دی ژې شو. ژې شو ژې شو مطلب زه تود یم، یعنی زما ګرمي کېږي، یعنې زه د ګرمۍ احساس کوم، تود یم. داسې که چېرته په انګلیسي کې د دې معنا راځي ایم هاټ، خو که لغتي معنا ته موږ وګورو هاټ نه بیا نورې معناګانې هم اخیستلی کېدی شي. نو ځکه ما لیکلي زه تود یم په پښتو کې، بیا مې ورسره لیکلي چې یعنې د ګرمۍ احساس کوم، یعنې ګرمي مې کېږي په اسانه لفظونو کې. ژې شو ژې شو کله چې تاسو یو ځای کې ګرمي مو کېږي تاسو ویلی شئ چې ژې شو. صحیح ده؟ نو دا زموږ اولنۍ هغه جمله وه. دویم دی ژې فخوا. ژې فخوا فخوا ویلی کېږي یخ ته، لکه څنګه تېر شوي جمله کې موږ ژې شو ویلي، شو ګرم ته ویلی کېږي. ژې فخوا مطلب زما څه کېږي، زما یخ کېږي، زما یخ کېږي، یعنې زه د یخوالي احساس کوم. ژې فخوا فخوا چې کوم دی هغه یخ ته ویلی کېږي چې مطلب سړی بیرون یخ دی، هغه یخ ته، هغه د یخچال یخ نه. ژې فخوا مطلب زما یخ کېږي، زه د سړو احساس کوم. صحیح ده؟ زه د یخ احساس کوم. نو ژې فخوا موږ ویلی شو. صحیح ده؟ مخکې ځو. ښه، موږ سره بل چې کوم دی هغه دی ژې فا. ژې فا ویلی کېږي زه وږی یم. فا ویلی کېږي وږي ته، چې کله یو انسان ته د ډوډۍ ضرورت وي چې ویې خوري او دی د وږتوب احساس کوي نو بیا ویلی کېږي ژې فا. ژې فا ژې فا یعنې زه وږی یم. صحیح ده؟ موږ سره مخکې چې کوم دی هغه دی ژې پغ. ژې پغ ژې پغ ویلی کېږي پغ ویلی کېږي ویرېدلو ته، یعنې زه ویرېږم. صحیح ده؟ زه ویرېږم. دا خو ډېر اسانه دی. ژې پغ پغ ویلی کېږي ویرېدو ته، ویرېدل. صحیح ده؟ موږ سره دی بل موږ سره دی هغه دی ژې هونت. ژې هونت دغه اچ نه ویلی کېږي. اچ د هش چې کوم دلته په فرانسوي کې دی هغه او تلفظ کېږي، لکه اوپیتل اونت. صحیح ده؟ هغه تیم تلفظ کېږي ځکه چې اخره کې څه راغلي، ای راغلی، او راغلی دی، دې دپاره هغه تی هم تلفظ کېږي. ژې اونت ژې اونت یعنې ژې اونت معنا یې کېږي زه وشرمېدم، یعنې یو څوک داسې یو عمل وکړي، یو کار وکړي او ته او تا ته د شرم احساس وشي، ته وشرمېږې، ځان ملامته احساس کړي، یا یو څه د داسې ته کار وکړي چې په هغې باندې ته مطلب وشرمېږې، ملامتۍ احساس پرې وکړي، نو بیا ته څه ویلی شې ژې هونت. ژې هونت. صحیح ده؟ نو دا و بل لفظ. موږ سره بل لفظ دی ژې غیزون. ژې غیزون دا به تاسو ډېر اورېدلی ډېر زیات، یعنې زه صحیح وایم، زه صحیح یم. I'm right. J'ai raison. صحیح ده؟ J'ai raison. T'as raison.
ته صحیح وای. صحیح ده. j'ai raison مطلب زه صحیح یم، یعنی زه صحیح وایم. صحیح ده. دا به تاسو ډېر زیات اورېدلی. موږ سره بل دی j'ai tort. j'ai tort. j'ai tort ویلی کېږي یعنی tort مطلب غلط، یعنی زه غلط یم، یو څه غلط وایم یا یو څه خبره کې زه غلط یم. j'ai tort. صحیح ده. لکه څنګه چې j'ai raison مطلب زه صحیح وایم، داسې j'ai tort مطلب زه غلط یم، د هغې چپه دی. صحیح ده. j'ai tort مطلب زه غلط یم، یا زه یو څه زه غلط وایم، یا زما خبره غلطه ده، یو کار ما وکړو هغې کې زه غلط یم، یا چاته زه وایم j'ai tort زه غلط یم. صحیح ده. بیرته شاته ځو او دغه بیرته تکرارو. j'ai tort. j'ai raison. j'ai raison. j'ai raison. j'ai honte. j'ai honte. j'ai honte. j'ai peur. j'ai peur. peur ویرېدو ته وایي. j'ai peur. j'ai peur. j'ai faim. j'ai faim. j'ai faim. صحیح ده. فا ویلی کېږي وږی یم زه. j'ai froid. j'ai froid. j'ai froid. froid ویلی کېږي یخ ته، یعنې زما ساړه کېږي، یخ مې کېږي. صحیح ده. زه یخ یم، یعنې یخ مې کېږي. j'ai chaud. j'ai chaud. j'ai chaud یعنې زه تود یم، زه د ګرمۍ احساس کوم، زما ګرمي کېږي. j'ai chaud. chaud څه ته وایي؟ ګرم ته، تود ته. نو دا اوس موږ د نننۍ چې کوم درس دی د جملو دا همدومره و. که تاسو کومه پوښتنه لرئ، دا یو څو خاص ما جملې راواخیستلې، کیدای شي دغه موږ ته د دې روزمره ژوند کې ډېر زیات ضرورت راځي چې دا موږ استعمال کړو، دې نه استفاده وکړو. که داسې نورې کومې پوښتنې او تاسو غواړئ د یو خاص کوم حالت په اړه باندې، تاسو ما ته کمنټ کولی شي. د هغه خاص حالت په اړه باندې به زه هم تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړم. خاص حالت نه مطلب زما دا دی که یو کس وایي چې مارکیټ ته ځو، هلته موږ کومو جملو نه استفاده وکړو، په هغې په اړه باندې ویډیو جوړه کړه. که ډاکټر ته ځو، که بل ده کوم داسې خبرې، داسې یو خاص حالت مشخص، نو تاسو هغه هم ما ته کمنټ کولی شئ، او زه به په راتلونکي په هغو جملو باندې چې کومې خبرې موږ ته ضرورت وي، هغه زه تاسو ته په هغې باندې ویډیو جوړه کړم. صحیح ده. زه به کوشش کوم داسې ویډیوګانې هم جوړ کړم، ځکه چې بعضو ملګرو دا غوښتنه کړې وه او ما څه داسې یو دوه درې څو دانې ویډیوګانې مو جوړې کړې وې، نو ملګرو ډېرو دا غوښتنه کړې وه چې داسې ویډیوګانې باید نورې هم زیاتې شي. خو زه بیا یو ځلې بیا هم تاسو ته وایم چې تاسو فوکس ډېر په ګرامر باندې وکړئ. که تاسو ژبه زده کول غواړئ، تاسو سره واحد لاره هغه دا ده چې تاسو د جمله سازۍ ساخت زده کړئ، ګرامر زده کړئ، قاعده قانون زده کړئ، تر څو تاسو وکولی شئ خپله جمله سازي وکړئ، خپله جملې جوړې کړئ. هر کله چې تاسو دغه سکل، دغه قابلیت ځان کې پیدا کړو چې تاسو خپله جملې جوړې کړی شئ، نو مطلب پوه شئ تاسو ژبه زده شوه. صحیح ده. داسې خو په زرګونو لکونو میلیونونه جملې دي، څومره جملې به تاسو په یادوئ. نو تاسو د دې ساخت زده کړئ، هغه قاعده قوانین قانون زده کړئ، تر څو تاسو وکولی شئ خپله جمله جوړه کړئ. نو بیا تاسو ته ضرورت نشته چې تاسو جملې زده کړئ. تاسو به یو نوی لفظ زده کوئ، هغې معنا زده کوئ او هغه په جمله کې استفاده ترې کوئ. صحیح ده. نو کوشش به زمونږ دا ډېري، او ستاسو به هم دا کوشش ډېر فوکس تاسو په ګرامر باندې وکړئ چې ګرامر زده کړئ. ګرامر ډېر اسانه دی، هیڅ مشکل نشته دی. صحیح ده. او په ګرامر باندې زما ویډیوګانې تیارې روانې دي، هغه ویډیوګانې به هم دا جملې به هم په منځ کې روانې. نو تاسو دواړو نه استفاده کولی شئ تر څو ستاسو ژبه زده شي او تاسو وکولی شئ چې دلته په خپل روزمره ژوند په اسانۍ سره مخکې اوسئ. ویډیو همدومره وه. که کومه پوښتنه لرئ، تاسو خپله پوښتنه کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته حتما جواب درکوم. په مخه مو ښه.